یو مشهوره ډانسره فاطمه ګل تاسو به یې ډېره ښه پېژنئ چې د مراد دویمه ښځه ده او هغه نن سبا په شوګانو کې ډانسونه کوي او په فلمونو کې کار کوي. هغوی دوستانو د هغې یو داسې غلطه ویډیو چې په سوشل میډیا ډېره زیاته وایرل شوې هم ده. که تاسو د فاطمه ګل هغه ویډیو کتل غواړئ نو تاسو موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو هم دغه ویډیو وګورئ. هغوی دوستانو نن سبا که تاسو وګورئ د فلمونو او د ډانسونو والا کارونه هم ډېر زیات خراب شوي دي، ځکه چې هر سړی ګورئ نو په دوبۍ کې د شو دپاره تللی وي او هلته دوبۍ کې شو کوي. فاطمه ګل دې هم تللي وو چې هلته یې شو وکړله او د شو نه بعد چې هغې یو غلط کار کړی دی چې د هغې ویډیو ترې په پټه باندې شوې وه. هغوی دوستانو دا د فلمونو خلک دي، د دې نه ګیله هم نه ده پکار. د دې همدغه کار دی چې کله د دې د فلمونو او د ډانسونو کارونه ختم شي، یعنې هغه په ځای باندې ودرېږي او نه وي، نو دې دغه نورو کارونو ته بیا لاس واچوي او بیا دغه نور کارونه د خلکو سره په پیسو باندې کوي. دغسې د فاطمه ګل هم یوه ویډیو په سوشل میډیا باندې وایرل شوې ده چې د ډېر لرې نه هغه ویډیو شوې ده، خو د هغه ویډیو په کمنټونو کې خلک څه داسې هم وایي چې آیا دا د دې ویډیو نه ده او دا چېرته د بل چا ویډیو ده، صرف د دغه جنۍ شکل د فاطمه ګل شکل سره میچینګ کوي او ملاویږي. خو ځینو خلکو داسې هم لیکلي دي چې دا فاطمه ګل ده او د هغې ویډیو ده، ځکه چې هغې په دوبۍ کې شوګانو نه بعد بیا داسې کارونه کوي خلکو سره په پیسو باندې. نو خوږو دوستانو که دا ویډیو یې تاسو کتل هم غواړئ چې آیا دا به دې وي او که نه، نو تاسو موږ سره رابطه وکړئ چې دا ویډیو در سره شریکه کړو.